زه ډاکټر نوید خپلواک یم او نن د هاضمې جهاز په حرکاتو در سره خبرې کوم. Movements of GI tract یا د هضمي کانال حرکات. د دغو حرکاتو په واسطه باندې په هاضمي جهاز کې هضم او جذب منځته راځي. یعنی له خولې چې کله د غذایي توکي خولې ته ننوځي، له هغه ځایه چې مخصوص او مشخص حرکات د هضم او جذب دپاره کیږي، دغو ته د هاضمې جهاز حرکات وایي یا movements of gastrointestinal system یا GI system. موږ په هاضمې جهاز کې له خولې وخله تر مخده پورې مختلف ارګانونه لرو او هر یو یې په هضم او جذب کې دخیل ده او د هضم او جذب دپاره له ځانه مختلف حرکات لري. لومړی اورل کویټي یا د خولې خالیګاه. په خوله کې ژامې، غاښونه، ژبه او د دغو د حرکاتو په واسطه باندې سلایوا یا لاړې بالاخره له خوراکي توکو سره یوځای کیږي او خوراکي توکي چې کله هم د سلایوا یا لاړو سره مکس شي د بولس په نامه باندې یادیږي. د بولس جوړیدل په خوله کې کیږي او په دې پروسه کې چې کوم مخصوص حرکات شامل دي هغه ته ماستیکیشن وایي. ماستیکیشن د یا ژول یا چیوینګ دا د ځینو عضلاتو په مرسته باندې کیږي چې هغه ته مسټرز عضلات وایي. مسټر عضلات 4 دانې دي. مسټر همدارقم ټمپورالس او ټریجیم په نامه چې په هغې به وروسته غږیږو. د ماستیکیشن ترڅنګ یعنی کله چې خواړه د خولې ته راغلل د غاښو په واسطه میده او د ژبې په واسطه د لاړو سره یا د سلایوا سره مکس شول، دغه خواړه بالاخره حرکت کوي او راځي د هضمي کانال دویمې ساحې ته چې هغې ته وایي فیرنګس. فیرنګس دوه برخې لري. پورتنۍ ساحه یې چې له پوزې سره یوځای کیږي هغه ته نیزو فیرنګس وایي. نیزو فیرنګس او د نیزو فیرنګس ترڅنګ لاندنۍ ساحه د فیرنګس چې د خولې سره یوځای کیږي دې ته اورو فیرنګس ویل کیږي. اورو فیرنګس. کله چې خوراکي توکي د خولې په واسطه یا د غاښو په واسطه وژول شول، د لاړو سره مکس شول، دغه خوراکي توکي بالاخره حرکت کوي، راځي مرۍ ته، له حلقومه تیریږي مرۍ ته، اسافیګس. مرۍ یو عضلاتي ټیوب ده، له خولې تر معدې امتداد لري او وظیفه یې هم د مارپیچو حرکاتو په واسطه د خوړو یا د خوړل شوې ډوډۍ انتقال ده. د پریسټالسیس یا مارپیچه حرکاتو په واسطه باندې خواړه را انتقالیږي. دا په دا ډول حرکات کوي، یعنی کله چې ډوډۍ مرۍ ته راننوته، مرۍ په دا رقم حرکاتو باندې بالاخره خواړه را رسوي تر معدې پورې. ښه، له مرۍ لاندې کوم ارګان چې په هضم کې مرسته کوي له موږ سره هغه معده ده یا د هاضمې جهاز تر ټولو مهمه غړی چې د خوړو د هضم یوه ډیره عظیمه برخه دلته منځته راځي. دغه ساحه هم ډایافرام یا حجاب حاجز ده. ډایافرام یا حجاب حاجز ده چې د دې په واسطه باندې شش یا دغه تنفس پروسس فسیلیټ کوي ډایافرام، او همدارقم یې د تورکس ارګانونه د ابډامن یا د نس له ارګانونو نه جلا کړي دي. ښه، کله چې خواړه د مرۍ په واسطه راغلل معدې ته، سټمک ته، په معده کې هم ځینې مخصوص حرکات کیږي چې د هغې په واسطه باندې بالاخره دا خواړه ټوټه ټوټه کیږي او د معدې د جوس سره بالاخره یوځای کیږي. ښه، په معده کې کله هم چې خوراکي توکي معدې ته راننوتل، لومړی چې څه په معده کې کیږي ده ته ریسپټیو ریلکسیشن وایي. ریسپټیو ریلکسیشن
په ریسپټیو ریلیکسیشن کې څه کیږي؟ یعنی کله چې لومړی ګوله یا مړۍ راننوته نو معده یې د ویلکم دپاره دغه خپلې لومړنۍ ساحې دغه ساحې ریلکس کوي تر څو د غذایي توکي په سمه توګه معدې ته راننوځي. کله چې معدې ته راننوتل دویم حرکت چې په معده کې کیږي هغه د دوو ساحو په واسطه منځته راځي چې دې ته انټرال ټرایټوریشن وایي. انټرال ټرایټوریشن یا د معدې په داخلي جغرافیه کې د عضلاتو حرکت چې د هغې په واسطه باندې غذایي توکي د ګسټریک جوس یا د معدې د جوس یا د معدې د ترشحاتو سره یوځای کیږي. انټرال ټرایټوریشن دا یو ډول مارپیچه یا پریسټالټیک حرکات دي چې د دوی په واسطه باندې خوراکي توکي ټوټه ټوټه کیږي او بالاخره له معدې حرکت کوي ورځي کولمو ته. کله چې لومړی خواړه راغلل معده ورته ریلکس وي او له هغې نه وروسته خوراکي توکي د دې دیوالونو په واسطه دا دیوالونه حرکت کوي او خوراکي توکي په یو بل کې ننباسي. همدا ډول دا حرکات تر باډۍ تر دې حده پورې را رسیږي. په معده کې چې کوم ترشحات دي هغه د هضم دپاره شوي دي او دغه ترشحات باید د معدې د حرکاتو په واسطه له خوراکي توکو سره مکس شي. دغه سیکریشنونو کې مهمه د معدې تیزاب یا HCl یا هایدروکلوریک اسید دي. همدا رقم پیپسین چې د ټریپسین نه جوړیږي یو انزایم ده او پروټینونه اخلي ټوټه ټوټه کوي. همدا رقم ګسټریک لایپیز چې شحمیات ټوټه ټوټه کوي او نور د هضم دپاره مهمه ترشحات چې د معدې په واسطه کیږي هغه د معدې د همدغه حرکاتو په واسطه چې پریسټالسیز یا مارپیچه حرکات دي په خوړو کې مکس کیږي او دغه خواړه بالاخره جذب ته د کوچنیو کولمو دپاره لیږي. پریسټالسیز یا هغه مارپیچه حرکات دي چې د معدې د عضلاتو په واسطه منځته راځي او د همدغه حرکاتو په واسطه باندې خواړه هضمیږي. پریسټالسیز موومنټ کې لومړی ساحه کله چې خواړه راننوتل دغونه ساحه د معدې حرکت نه کوي. کله چې ریلکسیشن فیز خلاصیږي نو میکسینګ فیز کې له دې نه وخله تر دې ساحې پورې معده داسې مارپیچه حرکات کوي عضلات په یو بل کې ننوځي او پکې موجود ترشحات چې هغه عبارت د دغه HCl یا د تیزابو پیپسین انزایمونه دي او هغه انزایمونه لایپیزز چې بالاخره شحمیات اخلي ټوټه ټوټه کوي دا ټول له خوراکي توکو سره مکس کیږي او د معدې د مخصوصو مارپیچو حرکاتو په واسطه د دغه خوراکي توکو سایزونه یعنی فود پارټیکل بالاخره باید 1 نه تر 2 میلی متره سایز ولري چې د معدې نه انتقال وکړي وړو کولمو ته. په هاضمي جهاز کې بل مهمه حرکت چې له معدې نه وروسته پیلیږي هغه په وړو کولمو کې ده. دا زموږ وړې کولمې دي. په وړو کولمو کې چې کوم حرکات کیږي تقریبا 3-4 ټایپه حرکات دي چې د هغو په واسطه باندې خواړه مکس کیږي له مخصوصو ترشحاتو سره چې هغه د پنکریاز له غدې نه کیږي. همدا رقم د تریخي نه کیږي له ینې نه یا زموږ له ځیګر نه چې کوم ترشحات کیږي. دا د وړو کولمو ساختمان یا شکل ده. په وړو کولمو کې یا سمال انټسټاین یا سمال باول په دو کې 4 قسمه مخصوص حرکات ممکن دي. سمال انټسټاینز په سمال انټسټاین یا په وړو کولمو کې 4 قسمه حرکات ممکن دي. 4 types of movements مثلا راځي. دغه حرکات معمولا د خوراکي توکو د لا هضم او جذب لپاره کیږي. یعنی کله چې د خوراکي توکو سایز 1 الا 2 میلی متره شو ډیر کوچنی شو
دې ته معده اجازه ورکوي چې کولمو ته راننوځي، دلته وړو کولمو ته بالاخره. وړې کولمې د همدغه غذایي توکو په وړاندې له ځانه څو ډوله حرکات ښیي. یوه ته یې میکسینګ موومنټس وایي. میکسینګ موومنټس په میکسینګ موومنټس کې څه منځته راځي؟ دغه خوراکي توکي چې راننوتل کولمو ته، دا د تریخي یا د صفرا کیسې له ترشحاتو او د پنکریاز له ترشحاتو سره بالاخره یو ځای کیږي، لا پسې هضمیږي او د جذب لپاره یې مساعد کوي. دوه ډوله میکسینګ موومنټس زموږ په وړو کولمو کې ممکن دي. یو ته سیګمنټیشن وایي. سیګمنټیشن په ځینې کتابونو کې دغه د سیګمنټیشن موومنټس ته ریدمیک سیګمنټیشن هم وایي، یا په ریګولر یا غیر منظم، ریګولر یا ایریګولر بیسس باندې سیګمنټایل موومنټ کیږي په داخل د کولمو کې د هضم لپاره. سیګمنټیشن موومنټس په سیګمنټیشن موومنټ کې څه کیږي؟ ګورئ دا وړه کولمه ده، دلته یې زه رسمومه، دا زموږ وړې کولمې دي. په سیګمنټایل موومنټ کې یا سیګمنټیشن موومنټ کې د اعصابو د خوا د کولمو دا ډول حرکات جوړیږي چې بالاخره کولمې په یو بل کې سره فشار واردوي او قطع قطع یو بل کې سره ننوځي. له دې خوا که په کولمو باندې فشار، د کولمو په دیوال فشار راځي، له دې خوا بالاخره دا ساحې ورځي او په یو بل کې سره نږدې کیږي دا ساحې، او په هر یو کې غذایي توکي بالاخره پاتې کیږي. دې ته وایي سیګمنټیشن موومنټ. دویم حرکت چې په وړو کولمو کې منځته راځي هغه ته پنډولر موومنټ وایي. پنډولر موومنټس پنډولر موومنټس د ساعت عقربه به مو حتما لیدلي وي، دغسې حرکت ته پنډولر موومنټس وایي. پنډولر موومنټس په پنډولر موومنټس کې څه منځته راځي؟ تاسو مخکې ولیدل چې په وړو کولمو کې د سیګمنټیشن موومنټ په خاطر باندې وړې کولمې داسې یو بل کې بالاخره سره نښلي. سیګمنټ د یو بل نه سره جلا کیږي وړې کولمې، او په هر یوه کې غذایي توکي چې له معدې راوارد شوي دي دا پاتې کیږي. دا غذایي توکي دي. دغه سیګمنټونه د ساعت د عقربې په څیر له بیرون نه داخل ته له دواړو اړخونو نه طول و عرضاً حرکات کوي. داسې دې ته پنډولر موومنټ وایي. داسې حرکات په هر سیګمنټ کې چې د سیګمنټ، یعنی لومړی د سیګمنټیشن موومنټ په واسطه باندې داسې کوچنۍ کوچنۍ قطعې یا سیګمنټونه جوړیږي، بیا په هر سیګمنټ کې پنډولر موومنټ یا داسې د ساعت د عقربې په شکل موومنټ یا حرکات کیږي چې په خوړو کې تر ټولو کوچني او مفید ذرات هم د جذب او د هضم لپاره آماده کړي. دغه حرکات د عصبي سیستم لخوا، سنټرل نروس سیستم لخوا اداره کیږي. پکې انټریک نروس سیستم یا هغه مخصوص عصبي سیستم چې په داخل د هضمي کانال کې موجود د ډیر دخیل ده، همدا رقم اټونامیک نروس سیستم یا د اعصابو هغه سیستم چې په اتومات ډول باندې کار کوي، زموږ غیر ارادي عضلات او غیر ارادي حرکات را کنټرولوي، هغه ټول په دغه د حرکاتو په منځته راتګ یا په جنریشن کې زموږ سره دخیل دي. ښه، په پنډولر موومنټس او سیګمنټیشن موومنټ باندې پوه شولو. همدا رقم بل ممکنه حرکت چې په وړو کولمو کې موجود ده هغه پریسټالسیس موومنټ دی. پریسټالسیس یا مارپیچ حرکات. په پریسټالسیس یا مارپیچ حرکاتو کې چې د ډواډینم یا د کوچنیو کولمو د لومړنۍ برخې نه شروع کیږي تر اخري بخشه پورې د یو موج په شکل باندې دوام کوي. د دغو حرکاتو په واسطه باندې خوراکي توکي لا پسې ځپل کیږي او جذب او هضم ته آماده کوي. یعنی په وړو کولمو کې دا ډول مارپیچ یا موجي حرکات کیږي سر تر پایه، او خوراکي توکي اخلي او بالاخره په یو بل کې سره ریز مریز کوي او جذبوي. که فرضاً دا زموږ وړې کولمې وي، وړې کولمې دغسې فولډونه لري. په دغو وړو کولمو کې که چیرې مارپیچ حرکات، داسې ګړندي او تیز حرکات وشي، د دغه حرکاتو په ترڅ کې د وړو کولمو دیوالونه د غذایي توکو سره په یو نږدې تماس کې راځي، او د همدغه موقع نه
په استفادې هغه خواړه چې د جذب دپاره آماده دي هغه جذبیږي او د وینې جریان ته ننوځي او هغه خواړه چې لا نور هم باید تجزیه شي د هغو هضم منځته راځي او په کولمو کې له موجودو نورو ترشحاتو سره یوځای کوي. ښه د پریسټالسیس موومنټ یا د مارپیچ حرکاتو ترڅنګ بل ممکنه حرکت چې په وړو کولمو کې موجود ده او هغه بالاخره د هضم او د جذب پروسه لا هم پسې پر مخ بیایي هغه مخصوصه کمپلکس حرکات دي مخصوص کمپلکس او مغلق حرکات دي کمپلکس یا مغلق حرکات دي چې ډیری وخت په ځینو کتابونو کې د فاسټینګ موومنټس په نامه هم یاد شوي دي فاسټینګ موومنټس څه معنی یعنی هغه د کولمو هغه حرکات چې په ولږه کې منځته راځي دغسې حرکات معمولا په معده کې هم منځته راځي په ولږه کې فاسټینګ موومنټس کې څه کیږي ګورئ کله چې مریض وږی وي او لږه یې دوام وکړي په معده کې تیزاب ترشح کېږي انزایمونه ترشح کېږي همدا رقم له تریخي ځینې ترشحات چې بایل دي په هغه کې کولسټرول ده سوډیم پوټاسیم کلسیم او بایل اسید او بایل پیګمنټس دي دا ټول راځي بالاخره د هضم لپاره آمادګي نیسي ولې خواړه نه راځي د دې په خاطر چې دغه خواړه دغه ترشحات زموږ وړو کولمو ته او زموږ معدې او ډوډینم ته صدمه ونه رسوي ضرر ورونه رسوي د دغه مخصوصو مارپیچو حرکاتو په واسطه دا هم مارپیچو حرکات دي پریسټالسیس دغه حرکات د ولږې په موقع کې کیږي تقریبا له 1 نه تر 10 دقیقو پورې طول اخلي یعنی دا حرکت 1 نه تر 10 دقیقو پورې داسې په مارپیچه ډول باندې په ټولو کولمو کې وړو کولمو کې را رواني او هدف هم د دغه حرکاتو څه دي هغه ترشحات په وړو کولمو کې چې د تریخي نه له معدې نه او له صفرا کیسې او له پنکریاز نه راغلي وي دلته خواړه په کولمو کې نه موجود نو د دې په خاطر چې د مایعات موږ ته صدمه راونه رسوي ټول رالیږي غټو کولمو ته په غټو کولمو کې بیا دغه تیزاب او القلي او کوم مواد چې له وړو کولمو راغلي دي کومه صدمه نشي رسولی ځکه دلته میوکس او نارمل مایکروبایم موجود ده دا شو د وړو کولمو حرکات د معدې او مرۍ ترڅنګ غټې کولمې هم عینا لکه د وړو کولمو مخصوص حرکات لري یو ډول حرکت د وړو کولمو پاتې شو چې هغه د مایکروویلای حرکت ده یا موومنټس اف ویلای موږ او تاسو د ویلای سټرکچر مخکې لوستلی او موومنټس اف ویلای وړې کولمې دا ډول که په مایکروسکوپ کې وکتل شي ساختمانونه لري د ګوتو په څیر او هر یو کې داسې حجرات موجود دي دا اپیتیلیل حجرات دي هغه حجرات چې د کولمو له داخله لومړني حجرات دي لومړنۍ غوښینه برخه ده دغه حجرات په خپل منځونو کې هستې لري او یو ژوندی کوچنی ساختماني واحد ده د کولمو په دو کې هم حرکات منځته راځي د هضم دپاره او دا حرکات نو د جذب دپاره ډیر اړین او ډیر مهمه دي معمولا د خوراکي توکو ډیر جذب د ویلای په موومنټ باندې کیږي په ویلای کې څه منځته راځي دغه ساختمانونه په خپل لنت کې زیاتیږي لنت یا طول کې زیاتیږي الانګیشن کوي لنت زیات شي کله چې الانګیشن یا اوږدوالی وکړه بیرته لنډیږي یعنی کله اوږدیږي ویلای او کله لنډیږي او د دغو حرکاتو په واسطه باندې هغه کوم مواد چې بالاخره شارټنینګ کوم مواد چې جذب ته آماده دي هغه بالاخره جذبوي په همدې ډول په غټو کولمو کې هم د میکسینګ حرکات او د جذب دپاره حرکات کیږي د فلحال دپاره همدومره کافي ده د غټو کولمو په هکله بیا مفصلا سره بحث کوو مننه